د عبدالله له ټیم سره د ولسمشر محمد اشرف غني مذاکرات ناکام شول. دا چې ولې او څنګه په همدغه ویډیو کې ټول حال را سره کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. عبدالله که څه هم د ټاکنیز بحران د حل په موخه د ځینو منځګړو په مشوره له ګټونکي ټیم سره د جوړجاړي په خاطر د خپل مذاکراتي ټیم د ناستو د پیل خبر ورکړی و، خو اوس ثبات او همپالنه وایي د ولسمشر غني له ټیم سره د مذاکراتو لومړۍ ناسته یې بې پایلې وه. د عبدالله د ټاکنیز ټیم لومړي مرستیال عنایت الله بابر پر همند په ټویټر لیکلي چې د دواړو ډلو ترمنځ مخامخ خبرې د زلمي خلیلزاد او حمید کرزي په غوښتنه تېره ورځ ماسپښین مهال د بهرنیو چارو وزارت په سالون کې ترسره شوې. د پرهمند په خبره غونډه کې د روان بحران د حل لپاره د دواړو لوریو طرحې واورېدل شوې، خو مذاکرات له کومې مشخصې پایلې پرته پای ته ورسېدل. یاد دې وي چې څه موده وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غني د 50.4 سلنه رایو په وړلو سره بریالی اعلان کړ او عبدالله د 9 سلنه رایو په اخیستلو سره ناکام اعلان کړ، خو عبدالله بیا ځان د ټول شموله حکومت مشر وښود. د دغې خبرې څخه وروسته دولت ساز موازي حکومتونه مردود وبلل او زیاته یې کړه په هیڅ صورت کې اجرایه ریاست ته په نظام کې نور ځای نه ورکوي. د ولسمشر غني دریځ دا دی چې اجرایه ریاست ناکامه تجربه او د اصلاحاتو پر راوستلو کې تل د چلک انداز رول لوبولی دی. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو د سره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د نورو خبرونو لپاره موږ سره اوسئ.